د نامتو مبارز د پښتون وطن د سیاست د ادب او د سیاسي فلسفې د قامي فلسفې استاد ارواخات شیر علي باچا د 21 تلین په مناسبت د اغي روح ته د عقیدت مینه او اخلاص پرزونه وړاندې کو او دا پیغام د شیر علي باچا د مبارزې د هغوی د هنر د هغوی د میړنتوب او د پښتون قام د پاره د نشتړي کېدونکې مبارزې یو یاداش په توګه وړاندې کو. ارواخات شیر علي باچا نه یوازې په قامي نظریه سمبال عملی مبارز و بلکې د مبارزې د هدفونو د مبارزې د مناسب وخت پیژندلو او اغیزمن استراتیجی یا طریقه کار استادو ماهر و او نور خلک په هم پوه کول شو چې دا صلاحیت په پښتون افغان وطن کې ډیر کم خلک لري. شیر علي باچا د یو کوچنی بریالي کسانی انقلاب هم لیکوال و هم وړاندې کوونکی و هم عسکر و هم سرلښکر و او هم بیا د دغه انقلاب د شننې او د هغې د کمزوریو او د قویتوبونو په نتیجه کې قامي سیاست ته راورسېده. د قامي سیاست لارې پیدا کړه او باچاجي نه یوازې د نظریې او عملی مبارزې استازو بلکې د مبارزې په شروع ابتدا د مبارزې په جدا جدا مرحلو او د هغې په انتها هم خبر و او هم ورته د هر هدف دپاره مناسبه ستراتیجي معلومه وه او هم په کار اچول شوه چې زمونږ په وطن کې په نظریه پوهه خلک یې په ستراتیجۍ نه پوهېږي. ستراتیجي چې دا د سیاست اصلي روح دی، اصلي مغز دی. نو باچاجي د ستراتیجیک سیاست استادو هغه د هدف سره مناسبه مبارزه او د هغه مبارزې وخت او پړاوونه هم پیژندل او هم یې ورباندې عام ولس پوه کول شو. څه به کوو، کله به یې کوو، څنګه به یې کوو او په دې به مونږ کم هدف ته ورسو او ورپسې ګام به زمونږ سی. دا په سیاست کې مهم فکری سوالونه دي عملی سوالونه دي. باچاجي د دې سوالونو د جواب هنر هم لره، لارې ورته معلومې وي، طریقې کار ورته معلومو. د باچاجي ژوند د هغه اند او د هغه د ادراک تجربه چې په راروان وخت کې به څه کېږي، کم په سیمه کې په افغانستان کې په پښتونخوا کې چې کم روان سیاست و د دې د راتلونکو 20 کالو پیشنګویي باچاجي په خپل علم په خپل ادراک کول شوه او دا ورته معلومه وه چې که دا قدمونه مونږ پورته کو نو مونږ به دې ځای ته ورسو او که دا قدمونه مونږ پورته نه کو او د پاتې شو نو مونږ به وهلو خورو، په سیلاب به لاو شو. دا د باچاجي د فکرونو د هغه د اندونو د هدف څه دی، څنګه به ورته رسو، کومې مرحلې دي ورته. دا باچاجي په یو کتاب شکل کې چې بل مشالونه ورته وي راغونډ کړي دي چې هغه څومره مهم 25 کاله مخکې نن هم هغه کتاب هغسې رښتیا دی، هغسې مهم دی. د باچاجي د تلین په مناسبت د هغوی عظیم روح ته د زړه د خلاصه د عقیدت پرزونې وړاندې کوم. د باچاجي روح دې ښادي، په قبر رحمتونه شه.
جنتونه نصیب شه او پروردگار دې موږ له همت جرأت اخلاص کردار او هغه زور راکړي چې موږ د باچاجي سپېڅلي فکرونه مخ په وړاندې بوځو ژوندی دې وي د باچاجي فکرونه ژوندي دې وي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ میړني ملګري. بسم الله الرحمن الرحیم. د شیر علي باچا د 21م تین په مناسبت د هغه په شخصیت باندې خبرې کول چونکې ما شیر علي باچا د یو سیاسي کارکون په حیثیت باندې ډېر د نږدې نه لیدلی و. هغه د وتي و موږ د پورې وتي و او د پښتونخوا ملي پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري په حیثیت باندې مو سره ډېر نږدې اړیکې پاتې شوې وي. موږ د هغه نه ډېره زده کړه کړې وه. شیر علي باچا ژوند په دریو برخو باندې مشتمل دی. یو د ده طبقاتي مبارزه، دویم د ده جمهوري او قومي مبارزه او دریم د ده د شیر علي باچا ادبي مبارزه. په دې درې واړو مبارزو کې که زه دا ووایم چې دا سړی هر اړخیز شخصیت و. دی لومبې د مزدور کسان پارټۍ د پلیټ فارم نه دوی چې کوم جدوجهد د افضل بنګش او د نورو مشرانو په مشرۍ کې دوی شروع کړو. دوی ډېر لوی اچیومنټ په دې کې حاصل کړو. کسانان یې د ډېرې بدې ورځې نه، د جبر نه، د ظلم نه د دین اخلاص کړل، د خپلو ځمکو یې خاوندان کړل، د خپلو کورونو یې خاوندان کړل چې په نتیجه کې کسانانو مزدورانو تعلیمونه وکړل. د هغوی بچیان چې دي هغه مختلفو پیشو سره تعلق ساتي. دغه رنګه شیر علي باچا بیا د مزدور کسان پارټۍ پښتونخوا او پښتونخوا نیشنل پارټۍ چې د خان شهید پارټي وه، خان شهید په دغه وخت کې وفات شو. رحیم صاحب د رحیم منخیل محمود خاندي د دې مشري کوله. دوی د پښتونخوا ملي عوامي اتحاد په نوم باندې یو اتحاد جوړ کړو او دې اتحاد ډېر په نره باندې مبارزه وکړه چې په نتیجه کې یې پښتونخوا ملي پارټي جوړه شوه. شیر علي باچا د خپل مرګ تر اخرې ورځو پورې د دې پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري، بلکې که زه دا ووایم چې شیر علي باچا، رحیم صاحب، محمود خان دا د دې پارټۍ مغز پاتې شو او پښتون قام ته یې د پښتونخوا ملي پارټۍ په شکل کې یو ډېره مضبوطه اساسه ورکړله. همدغه رنګه د شیر علي باچا کوم ادبي ژوند چې و هغه هم ډېر شاندار و. د شیر علي باچا شعرونه، د شیر علي باچا لیکونه، د ده یو وړی پمفلټې، د ده کتابونه هغه اوس هم د ځوان کول دپاره د یو مشال نه کم نه دي. په دې حوالې سره د شیر علي باچا د هر هغه شاعر مقابله کولی شي چې نن یې موږ په ډېرو سترو نومونو باندې یادو، یعنې غني خان، یعنې ساحل صاحب، یعنې اجمل صاحب، کلندر مومند، حمزه بابا. هم شیر علي باچا هم د دغه صف یو ډېر لوی فنکار د شاعرۍ. یعنې د شیر علي باچا د یو شعر چې ګرځي پایتخت بیا پېښور باچا ترکې د باګرام به سلطاني کوي او دغه شانتې چې د شیر علي باچا چې کوم د هغه طبقاتي سوچ و، یعنې ټک به د ټوپک وي په اټک باندې دغه شرماشر له یو اشر کوو. دغه رنګه چې کوم د ده تاریخي پس منظر چې د ده په ذهن کې و، یعنې په خپل یو دې شعر کې وایي چې پاتې دی ارمان دا د سوري افغان یو وار به لاهور زیر و زبر کوو. نو د شیر علي باچا چې دا مونږ ټول د ده سیاسي افکار، د ده ادبي افکار، د ده طبقاتي افکار دا چې مونږ راغونډ کړو نو سیاسي طور، ادبي طور او طبقاتي طور شیر علي باچا د سیاسي افق په معراج باندې دی. شیر علي باچا خپل ژوند کې هیڅ داسې پیسې نه وي ګټلې، ځان له محلونه، کورونه، جایدادونه نه جوړ کړي، خو ډېر لوی نوم یې جوړ کړی دی، ډېر لوی ځای یې د ولس په زړه کې ساتلی دی او نن د ده مبارزه، د ده لیکونه، د ده فکرونه دا د راتلونکي نسلونو لپاره او د اوسني سیاسي کارکنانو لپاره مشرعه ده. مهرباني. ملي پارټۍ د مرکزي کمیټې ممبر یم. د شیر علي باچا سره یو د پارټۍ ته تللي وو. د هغې د مخکې د مزدور کسان پارټۍ پښتونخوا مزدور کسان پارټۍ ورکرانو او شیر علي باچا خو داسې وخت تېر کړی چې زما سره د اشناغر او د بیجو د ملکه ایجنسۍ او د صدم رستم هره کوڅار کور کې به زما خیال دی چې هر کلي کې به هغه شپه هم کړي او هره لار ورته معلوم و. د هغې نه پس چې کله پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ د پښتونخوا مزدور کسان پارټۍ اتحاد کې موږ هم د باچا سره په هغې کې شامل وو او د هغې نه پس چې الیکشن پارټۍ کېده
پای کې زه مرکزي کمیټې غړی منتخب شوم او د اوسه پورې انشاءالله په هغه وده باندې فایز